دلګان ټول کوي ترور په توت کې چې ډوډۍ به پخوم. السلام علیکم. السلام په خیر. السلام علیکم. اجي خبره مې ته کوي. وای څه خبره ده یار بیا سړي. دا مېلمه دی. دا مېلمه دی لري نه راغلی دا پینډای نه. ختم دی. مېلمه دی. نو خو هم کله چې مېلمه دی خو دله دی. نو هغه څنګه یاره که څنګه ته دله ته خو عجیبه سره زما مېلمه دی یار. ستا مېلمه دی خو هم دله دی که نه نو. څه مطلب و؟ مطلب دا که نه ملګري وایي چې د بل کلي دله نه پېژنې که نه د خپل کلي دله ته بیا ګورې. لکه زه تا ته دله ښکارم. ته پرون ښځې نه دي راکړې کړې ښځې دله تر مور پلار تپوس ته کړې ښځې لکه مېلمه دی راسه مړه ته مېلمه دی راسه په خبره نه پوهېږي. دا دله دی که نه نو. غوږ کېږده ولې په څه شي دلم څه چل دی؟ په یو دله بل دله پسې سل کاله مزل کړی ته د پسې ځانې راغلی کور ته. هلکه ځه شبه ځه وزغره نه خرابې ځه شبه دلګانو ته مزغو کار پرېښی دی. خفه نه شي مېلمه. څنګه خفه نه شم؟ خفه نه شي خیر دی چې بس. دا خبره ستا د مخه وکړه راګیر کړی به دې وي. خفه نه شي راځه چې زور چکر درې درکړم راځه زموږ د علاقه وګوره. ګوره دا سواتي شلتالو دی که نه او چې دا د درکم که نه نو ټول به نه په یو ځل دي. ما له ګورې پیسې په یو لاس راکړې. په یو لاس په زه تاله درکړم خو تا په دې سپری کړې ته ورته ګوره دا څه دي دا څه څه دی چې ما کوم سپریګان دي کړي خدای شته چې ما بې طبعي شوې ده. بس ته مړه سپری کړې خو صرف په دې خوله باندې په پردو غاښونو باندې په دې دې نه راکړې. دا خو مې د غاښونو پولې لکه علاج دي صرف دي. ګوره کم از کم لږ سپری پې وکړه چې څه ده. اورګه دا مشر را روان دی تا کاکا راځه دا پېژنم دا زمونږ کلیوال دی یاره دا ورته وګورئ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مېلمه په خیر. څنګه چلې خیر ټیک ټاک یې. خلاص ښه دي. خیر دی دا زما هغه زمینداره هغه پټلي دی نو دې وایي چې شلتالان چې کوم دی باغوان دی که نه نو دا شلتالان وایي ځان دی چې کوم دی علمه ما ورته چې یو شانتې پیسې به راکړې لکه هغه بل که خو یو غر کړي ټیک شو. زما یې ته مې غر کړي. نه نو دې کې یو خبره بله ده که نه چې سړی صحیح دی نو بس پیسې به درکړې ده. نو سړی خو تم ښه سم دم وي که نه څو څو ځل دې دوکه راکړسې لکه ځان چې وایي خفه کېږه مه زه ذات پېژنم هغه شان کار کوم. نو ما خو د ډېر ذاتي خلکو سره ښه کړي وو څه چل یې را سره وکړو. یو منټ ویم پیمان کو ته اوسه پورې ذات راوسېږم چې ذات دي که نه خدای شته کو دله پړقم درکړي چې راولي که نه هغه ټول بې ذاته دي. ستاسو ذات معلوم دي ستا ذات نه اورګه خبره وره داسې کار وکړه نه چې دې دیګونه په وخت پاخه کړ نو پیسې ورکوې که نه دا کسبګر غریب دی ته خوړو پیسې هم دې ورکوي خدای ته ما بربادي داسري درشه ځه وځه درکه منا درکه په وخت دیګونه پیسې ورواچوې خبره وکړه لاس منته تاسو خو څه خلک دي لاس منته واچو ګورې دا بس پرې یو خبره کومه ستا سترګو ته ګورم داسې جینۍ خو دې پیمان کوم سره خبرې مو کوي. سترګو دوکه کړې په دې سترګو باندې یو به راته وي ستا سترګو ته ګورم بل وي ستا زه خو یې کار کړم. مړه تونو دا غریبانان پرېښودل یارو چې دا غریبانان چې په وخت د روجې پخې کړو پیسې ورکوي ظالمانو خو هم د سره خلاص کړو هغه زما ګریوان ته لاسه شو هغې خو د مېلمو د مشر کشر ستبیزم نو ذات یې معلوم دی هغه د دغه شکل نه پته لګېده چې ګډوډ دی پته هم نه لګي د کوم ځای دی. ماته یاره ډېر بې خونده ښکاري تا خیال دی وته خبره ته کوم که نه په دې کلي کې نه اوسه خو داسې خبرې ما چا کړي نه چا لاس راچولی دي خو پته نه لګي چې یا به ته بې خوند او یا به زه یم نو زه خو نه یم خو ته راته ښکارې خولې ته وګورئ غاښونه بې خونده غاښونه خو ستاري ځکه خو بې خونده خبرې کوې هم پېژنم بس راځې ما ته پته ولګي زما علاقه ده روجما چې باندې کوم پښتانه درانه غیرتي د ننګ ناموس نه السلام علیکم. وعلیکم دله دی دله چاته تا ته وایي که نه چا ته بس وایي هغه تاسو خپل منځ کې فیصله وکړئ نو څه مطلب تا ته وایي ښه ما سره دا کبي زما کلیوال دی زه پېژنم نه ما ته به څنګه وایي ته دله غلطه دی څنګه هغه داسې وایي چې د بل کلي دله نه پېژني د خپل کلي دله سره بیا ګوري. ښه انیشا وینځه ګورې وینځه چاته دې وي چاته دې وي بچي برای شاته ببینم سوش بخوبه یا الله خیر در روجه مزغری وی
هیله چاته وایه سورکه چې خبره دې وکړه دواړو ته مې ویلې دا پوهېږم ما ته وویل زما د درانه خلک دي سپکو ډوتو یاره خوب ټوله غټه ټوکه سلام علیکم وعلیکم السلام ولې خفې پاته ګورې تلاوت په زخمونو مې مالګه اچوې خبره وکړه کنې نو ولې ته زما سیدي تا ته وډړه دا ټان کولی کوم یاره ته زما د مسلمانۍ رور نه یې زما رونه ډېر دي بس دی لوی خرګجال دی خیر دی که نه نو که سمنډه تللی زه به درې وکړم پریشاني به درله ختمه کړي زه به درله مشوره درکړم که نه ما سره دوکاندار روجه پخلی ډېر هغه ته خوري مې ټان ټوکه وکړه خیر دی حوصله وکړه مخکې څه چلو شو تا ته پته ده یو هفته مخکې رالهلته دوکاندار نه دی د بینډو تخم راکړه تخم نی خزړې درکړه هغه راوړې ما دې ټول پټي کې وکړه که نه د څه شي تخم و د بینډو ته نه مړه بینډۍ نه پېژنې بینډۍ وای دا خیچي خیچي سترګې بینډۍ او خواښې د بونډۍ همخکې وایه بینډۍ خواښې لنډۍ ښې داسې دنډۍ خیر دی دا راته وایي چې مخکې څه چلو شو نو ما خبر داتې ده که نه هغه تخم ما وکړې ټول اوس هفته شوه اول ته د مولیانو مدرسه کې راته یو لویه ګواره ناته ده هغه مولا سره مې ټیم ایښی دی ما وی زه به وروستو بینلې راسوټوم او راوړم به درله په دې مدرسه کې به یې خورې په چڼو باندې نو چې رالمه د بینلو به دی دا سکابوټې راغټلي دي او بینلې په دې خدای زهریمه غوبل احساس کړی په دې خبره شو چې روژه در باندې لګېدلې ده او که څنګه ګوره چې د بینډو تخم وکړې که نه نو هغې ته وایي تخم زڼي ورته وایي بیا به له تیغې راپورته کړي نو دا وشي هغه تیغې راپورته کړې د دې نه پس به دا غټېږي بیا به بینډۍ نیسي بیا به دې بینډۍ راشوکې هلکه خو خوشې تللی و ښه طریقه کور نه دې د اوښانو سارا جوړه چې تا ما نه راټټ په دې باندې وکړو نو ما ته خو هلته هغې سړي ویلي وي دا تخم چې تو تړې که نه وي پینلی به په لومبۍ ورځ راشوکې لومړی به تیغې راوخېږي بیا به بینډۍ راوخېږي اوې بیا به یې ترې راشوکې خو دا خو ډېر دله تخم دی لکه ستا غوړې ښه ویې ته وګوره دا په سل کاله کې بینډۍ نه رانیسي ډله یې چاته وویل دا مې تا ته ډله به دې ډله به دې پلاري تاسې دوسې او ډبل دوسې ولې ته دله نه بینډو ته ته ژاړې که زه ډله به دې بینډو ته ته ژاړې که زه ګزار دی هلکه هسې ګورې هسې ګورې مازغه کار نه کوي روژه ده دا ټول مې اوبه که یو هفته پېټ وې او ته هله مارغاسې سټارټ کوه مه کېنه دله ډله دوسه ډبل دوسه کوټه ولازمه چیچل پلار ته بللوې مغه چیچل پلار دی د مېلمه په مخ کې مې ایا پښتو غیرت څه شي وي خو دې خلکو کې خو نشته جګړه ویم اغوشه دنه راځئ دننه نه تلمه ور مې ډبه خو قبضې وخوته او دننه ورکولی شو کار دی که نه چې ستا زوی چې کوم حرکت کړی دا د پښتو وطن دی که نه ته راته شاخي جوله ډم ښکارې زه ډېر دروند سړی یم خو زما زوی نه دی ډېر سپک دی خیر دی ګزاره وکړه څه سپک دی همداسې کار وکړه ما ته مېلمه ښه دغه دی اواز وکړو وی دله تاسو زما دونه وخت شو تا ما کې څه دلتوب لیدلی دی نه جي نه هسې کار ښې ما دې نه زه غواړم خیر دی هلک دی پوه بیا کم نادان دی چې کور ته راشي ته غم مه کوه بس خیر دی زه ته ځواني مونږ خو ګورې په دري نران یو ستا شان چې که نه دی داسې کوچلنډیان نه یو ګورې خفه کېږم د شکل نه سړي پته لګي چې دروند پښتون یي خو به زه به ورته ووایم شکل خو زما خفه دی چې ښه ځوړ یم لکه به ځان چې والې نو سپکو باندې سپکې باجمال ښکاري باجمال نه دوکړي ماره مې په خپله به یې فیروزي دوکړي مار سره دوکړی وایي هغه خلک یې خو زوی به یې فکر نن مې ګیله وکړه تو خپلې خبرې ما پسې ولګې پلار دې دوکړي مار و ته یې باجمال و ته دا داسې شی دا دوکړي مار په سر یې کولای پیمان یې وایه دا ډېر عزتدار خلک په سر یې خو اوس غلو ته پاتې شوي د هغې ذمهوار زه نه یم نو خو دغه غلي یې که نه هغه خلک ته
راشه دې روجې ته وګوره سړیا یاره زوی تا دې خدای راولي که نه دا سرمن د نن وباسم وایي زیاده خبره مې کوله جګړه وده چل دی روژه ما چې مې نه ده کړې څه وایي یا داسې کار دی دغه چل دی که نه یاره بچي ایمان کو باچا چې به داسې کار وکړه یو لس منټه شته بیا واپسې کړه شي بل څه به درکړم دا صحیح ده خو زوی دې فکر دغه د ایمان بیا به نه السلام علیکم بخیر خیر دی یو تاسو نه کوم وایي او وخت چې ما سره کوم قسم له شو کنه هغه بینه مکه غونډه دا خو ما غشيري دا قسم ده شکل ته وګوره خپل د تصویر خدا را تو وایي کنه چې دا دوی دا څه کار کوي چې دا دوی دا سر نشته دوی چې کوم کار کوي که نه دې غونډه ماشه کې دونه سپک کار اړو څوک کوي نه څه مطلب څه کار دی مطلب مې دا دی چې په دې علاقه کې کله مړی وشي که نه نو دوی خو جنازه نه وړي جنازې خو دوی نه کوي صرف دې راځي چې دا مړی به کوم ځای ښخوي نو دوه استازي لاړ شي چې کله څنګه کوم مړی ښخ شي که نه نو دوی هغه مشران راشي څسکوره کودارې ورسره او چې کوم تازه قبر وي که نه مړی چې شوي هغې ته کښېني داسې قبر کولو کې مړی چې کوم پروتي کفن یې پې اچولي او بس داسې هغه مړی راونیسي انا مړی راوباسي بار وباسي بار یې راوباسي دې په څه کوي بس مړی داسې کېږي اوې یو کفن دوه دیوال ترې رابار کړي او د ځینې کلي د خدای پاک هغه وم جهنم ورکړي چې دغه کلي ګرځوي وایي نوې کفن یې راغلې کفن یې نه قاتلې هونه سپیره قوم یې تاسو دا خو ډېر ذلیل قوم دی او دا داسې کې یو کار یې بل کړو د دوی په خپل خاندان کې مړي شوي خپل کې لکه څنګه چې کفن توره دي که نه نو د ماما ورغی او هلته چې کوم دی خپل د ترو خاوند پکې پروت قبر کې نو بیا خو هغه دا وصیت کړی که نه چې زما د قبر دا خاور لږه اوږده واچوې نو بس د ده هغه ورغې او هغه مړي ته څنګه لاس ور واچوي خو دوی خپل واپس یې ول اواز ورکوي خدای دې په قهر اخته کړه وي خپل خاندان یې و بې حجابه یم دغه مړي ورته دي او کفن یې نه واچولې خپل خلک وو ته مې بیرې دې سره باندې یو دا دی او مېړه ته مې پکې ورسره شمار کړی څو دنګانې یا الله تا ته مې د دوبۍ ډېره سخته لپه کې الله دې رحم وکړي راځي نشته دي بس پرېوځه ورته ساده ګوره ایله به دمه شي هاي د مړي درېیمه د بالغ درکه پکې لګي خاني راغلی یو او کټ کې پروت دی وایم تا دغه به زه سره من ځکه وباسم بچې چې تا زما غیرت پښتو ناموس په سوپېدار کې ځوانده کړه او وی نن کو به در سره من ونیسته که نه ته به یاد وساتې ولې نه تا نه زه یو تپوس کوم تا ته زه پښتون نه ښکارم ولې راځي چې پښتون د ښکار نو شاګولي راغلی په دې دروازه کې زما چې کومه بېعزتي وکړه که نه دا ستا د لاسه زه تا تپوس کوم داجي ستا دا غوږونه د بریتو نه تاویږي نه رښتې د بریتو نه دې غوږونه تاویږي که نه بیا مې نه ته ویلو ته خبره باندې نه زه تا نه دا تپوس کوم چې تا نه څنګه روغ لاړې کاش چې زه نه ومه نو دا به څلور دی دی ښځه هغه خبرې خو به وروسته کوو که نه چې څلور ځایه ځي او که پنځه ځایه ځي نه دا پښتو غیرت چې کومه ده که نه دا په بریتو ده نه چې ایمان دې مضبوط نه بچې که نه ایمان دا نه په بریتو ده او نه په خیلو ده خو یو خبره ته کوم ما مشر ما په دې خپل قوم باندې زما یې خبرې د غوږ کېده زما نه یې ویلې پرېږده تږې ما بېګا مې په بشپړي کې اوبه نه دي څښلي په ایمان چې هغه غوبل به درته اوس دلته وکړم هغه غوبل بس روژه ده چې روژه ده که نه او دا یو سړی زما بېعزتي کوي د دې به څه کېږي چا ستا بېعزتي کړې ده خپل مرګ لباس درکړی دی او ولې ما څه غلی شه شرکوزیه ولې ما څه شاګول دا غلو شاګول او زمې هغه بېعزتي کړې که نه خو یو دا کار خو منې که نه دی وایم سړی کېږي او که نه سړی کېږي نه ما ورته څه ویلي دي ما بېعزتي کړي ایمان ته څه ویلي دا ایمان ته تله ویلي داجي زه ستا نه تپوس کوم
زه ستا نه تپوس کوم وایي چې د روژې په میاشت کې الله رضا نه کي او مور او پلار رضا نه کي هغې ته څه وایي دادا اوس پرې راغلې اوس د یو تپوس بل کوم چې د ښځې خیال ساتي او د مور او پلار نه ساتي هغې ته څه وایي دادا دله نو دا چې تا نه دي اورېدلي وایي چې کوم سړی دله ته دله نه وایي نو هغه دله په خپله هم دله پاسې وګورو په تا مې لږ شک دی غوږونه ونیسه غوږونه ونیسه غوږونه ونیسه روژه خو به مې نه ماتې ونیسه کړې نه نه په ایمان کومه کېږي چپنه راکړه بېبه داسې چاته نه یم نه نه ونیسه غوږونه ونیسه غوږونه مې نیولي دا دي خوله مه ورته ستا دروازه ستا دروازه مې ګورې باقي برانده کمیس پرته وباسه وځه وځه زه به ورته وایم دانا وځه وای 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 په بدمنه زړه مې سر دی کاکاجي بخیر ډېره غټه ګیله مې هله راوړې ده زه خو در روان وم ستاسو ډېرې ته ولې خیر شه والله چې دا دوی به له ګورې خوا دې خوا کې اخ ټوک کم ګورې ښه وایي دا سټکورې به پوه کړي بچې داسې کار دی که نه چې ګزاره کوې روژه ده خیر دی چې تا دې ګیله کړي بس ما ته ووایه دا دې ته وایي دا دې ګیله ما ته نه کړې دي ما ته وایي ډله او ډله ما یو هلته په بینډو باندې غپوم او هغه راته پکې ډله مو نو والله چې روژه په خولې راسې راوپلولم همدغه یو لیلې دی او بې پیدې دی وی هغه څنګه پته نه کړي چې دې سرکوز د چا ویلي چې بس ته به یې ذهن کې چې به ډله وایه او دنه وایه دغه یو ټکي ورځي بل ورځي نه اجې دواړه خپلو کې خو چېرته یتیمخانې نه خو یې نه یې راپټ کړی خفه کېږه مزه ستا ګیله ما په سر سترګو ښه او که بیخي ځکه چې ته داسې مانډه غونډه کې هغه داسې خټه کټه دی د خو ټک کې چم کوډه ګیر به کم نه بڼې به ټاله وباټم ښه دا دې زه وایي محبت دې ساز کړی نیمه روژه پاتې ده او ته ماته یې غنم پاخه وي غنم پاخه وي غنم تاریږه غنم ورې پاخه دي پاخه په خبره پوهېږي که نه دا کوم یو کار دی چې خلک به وخوري دینه خبر یې دینه خبر شي که نه نو پته به راته ولګي وړه خو پرې ورکړې تاسې خو بل تاس کړی ولې خیر شو دې خو یې پې کړی دی که نه په ګیله باندې او پاته پې کړې مې دی که نه بس بیا به اواز نه کوي او کوم زما ګوی په دې علاقې خو عزت دی خو چې کوم دی وقار والا سړی یم ښه وایم داسې کار دی چې عزت پته کوم ځای لګي خبرې که دې قراقل نه پته لګي چې ستا ښه ډېر عزت دی ته غم مه کوه بس دا دې ته ورشه دا ورشه دا نور خو پېږې که نه